الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم عبد وأعظم رسول، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله، صدق الله العظيم. چکم محفل کے میں ذکرنا د نبی انشی، چکم محفل کے میں ذکرنا د نبی انشی، خفت رپاس مد زڑ میں تسلی انشی، دبل بچی پا پیدائش تے خوشحالی ورکشی، دبل بچی پا پیدائش تے خوشحالی ورکشی، چپا میلاد دا مصطفیٰ میں خوشحالی انشی، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سامعین، مومنانو مسلمانانو ورونو، ماستا سوڑان دے دا رب کائنات جل جلالہ دا مقدس کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشیدنا سلورم سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 سے حصہ مبارکہ تلاوت کرلا.
رب کریم جل جلالہ دې په مالا د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو مومنانو مسلمانانو ورونو، اسلامی د ربیع الاول میاشت شروع ده. لسم ربیع الاول تاریخ ته د جمعې مبارک ورځ ده. علماء کرام په مجموع کې او مختلف دینی مجلسونو کې په دې میاشت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سیرت، د هغه مبارک اخلاق او د هغه سره متعلق د تاریخ چې څه واقعات دي هغه بیانوي. نو مسلمانانو لم پکار دي چې د خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د حالاتنا ځان خبر کی او په دې میاشت کې د آقای دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پیدائش شوه ده. د دې میاشت تعلق د آقای دو جهان مبارک د پیدائش سره ده. نو د دې وجنه علماء کرام په دې میاشت کې د نبی علیه السلام مبارک سیرت او د هغه سره متعلق واقعات ذکر کړي. آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پا تمام پیغمبرانوں کے آخری پیغمبر رب کائنات جل جلالہ دی دنیا ترا لے گلے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک میں فرمائی چې زما مثال او د مخکو پیغمبرانو مثال داسې دی لکه چې یو اعلی او بهترین بلډنګ چې جوړ شي او په هغې کې یو سړی دننه وځي، چکر پکې ولګوي او راوځي او وایي چې یاره ډېر اعلی او بهترین بلډنګ جوړ شوی دی. رسول الله مبارک فرمایي دغه بلډنګ خو جوړ شوی دی، اعلی دی، بہترین دے، لیکن په دغه بلډینګ کې د یو خښت ځای خالی پاتې دی. نو دا سړی چې ننوځي نو دا به وایي چې څونه اعلی او بهترین بلډینګ جوړ شوی دی، لیکن که چېرته په دې بلډینګ کې د دغه یوې خښتې ځای خالی نه وی نو دا به څونه ښایسته وی. نو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مبارک میں فرمائی وی د دغه بلډینګ د دغه یو خښت ځای د پوره کېدو والا وی هغه ځای ما د بلډینګ هغه د یو خښت ځای چې خالی و وی رب کائنات جل جلاله هغه په ما باندې پوره کو. د انبیاء بلډینګ په ما باندې تمام شو. زمانه پس بل نبی دنیا ته ناراض، لا نبی یا بعدی ولا رسول بعدی. زمانہ پس بل نبی بل پیغمبر و رسول دنیا تا اللہ رب العزت نراولی. د ختم نبوت تاج و رب العالمین زما پا سر بانے کے خود او د نبوت سلسلہ پا ما باندے تمامش. او هاغه خلق چې په کتابونو کې لیکي اگر نبی بھی آ جائے، پیغمبر نفس وای که نبیم راشی، اگر آ جائے مگر آ جائے، اگر مگر خبر پکی نشته ده. حضور مبارک فرمائی چې زمانہ پس دنیا ته بل پیغمبر اللہ رب العزت نراستی، دا سلسلہ پا ما باندې پوره شوی دا، اگر مگر خبر پکی نشته. رب العالمین دی مونږ دغه مگر مچو نو ساتي. نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم مبارک لا رب کائنات جل جلالہ لوی شان ورکړی، داسې شان ورله ورکړی دی چې په مخ د ځمکې باندې داسې شان اعلی او ارفع بل چاته نه دی ملاو شوی. ځکه چې نه ځمکه وه نه اسمانو نه شجرو نه حجرو
نه عرش او نه کرسی وا، نه لوح او نه قلم، نه ورځ وا او نه شپه وا، نه سپوږمۍ وا نه نورو، نه جنت او نه دوزخ، نه ریان او نه رضوان. په مخ د ځمکې باندې رب کائنات جل جلاله هیڅ شی نه پیدا کړي. د دې ټولو نه اول رب کائنات جل جلاله زما او د ستا د خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نور مبارک رب کائنات پیدا کړ. او بیا داسې چې دی په دې کائناتو کې او داسې چې تا ته په نظر باندې ښکاری، دا ټول بیا د آقای دو جهان مبارک د نور مبارک نه رب کائنات پیدا کړي. کته معنی او کنه معنی خو زمونږ دا دعوه ده چې داسې تا ته ښکاری دا د رسول الله مبارک د نور مبارک نه رب کائنات پیدا کړي. نو داسې لوی شان رب کائنات جل جلاله محمد رسول الله مبارک لور کړي دي. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی وی پزرگونو کال وړاندې یو شیم په دنیا باندې رب کائنات نو پیدا کړي. پزرگونو کال وړاندې د محمد رسول الله مبارک نور مبارک الله پیدا کړي. او حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی ما د محمد رسول الله مبارک نه تپوسو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الله رب العزت د ټولو نه اول څه شی پیدا کړي؟ وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک راته او فرمایل چې اے جابر رضی الله عنه الله رب العزت د ټولو نه اول ستا د پیغمبر د محمد رسول الله مبارک نور مبارک الله پیدا کړي. رب کائنات جل جلاله اراده او فرمایلا چې حضرت آدم علیہ السلام مبارک پیدا کی. د تمام ازمکه نه خاور راغونډه شو، د حضرت آدم علیہ السلام مبارک جسم مبارک تر نه جوړ شو. د رب کائنات جل جلاله په امر باندې په هغه کې روح واچول شي. رب کائنات جل جلاله دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه نور مبارک د آدم علیہ السلام مبارک پتندی مبارک کې خود زورو کالو پورے د حضرت آدم علیہ السلام مبارک پتندی مبارک کې د محمد رسول الله مبارک هغه نور پروت. بیا د هغه نه د حضرت شیش علیہ السلام مبارک تندی مبارک لراغه هغه ترا منتقل ش. د هغه مبارک زمانہ تیریږي. د حضرت نوح علیہ السلام مبارک تندیلا د نور مبارک راضی. د هغه نه د حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام مبارک تندی مبارک لدغ نور محمدی صلی الله علیہ و آلہ وسلم مبارک راضی. د هغه نه را منتقل کیږي د حضرت اسماعیل ذبیح الله علیہ السلام مبارک تندی مبارک لراضی. د هغه نه را منتقل کیږي د حضرت یوسف علیہ السلام مبارک تندی مبارک لراضی. د هغه نه د نور محمدی صلی الله علیہ و آلہ وسلم مبارک هغه نور را منتقل کیږي د حضرت ایوب علیہ السلام مبارک تندی مبارک لراضی. د هغه نه را منتقل کیږي د حضرت موسی کلیم الله علیہ السلام مبارک تندی مبارک لراضی. حتی چې د عیسی علیہ السلام مبارک تندی مبارک لا د نور محمدی صلی الله علیہ و آلہ وسلم مبارک رب کائنات راوست. د نور محمدی صلی الله علیہ و آلہ وسلم مبارک رب کائنات جل جلالہ د قریش نسب تراوست. د حضرت عبدالمطلب سے پتندی مبارک کی خود د حضرت عبدالمطلب سے د تندی مبارک نا د حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چې دا د محمد رسول الله مبارک والد گرامی دے پلار مبارک دے عبداللہ بندہ دا اللہ هغه بدویل شي بنده تا
او الله جل جلاله دے بنده د الله. او نن سبا خلک وای د پیغمبر علی السلام مبارک مور او پلار الغیاذ بالله نقل کفر نه باشد، ودا په شرک کی تیر شوی دی، په کفر کی تیر شوی. رب کائنات موږ د داسې خلکو نه وساتي د دغه باطل او عقیدونه. اول خو ته د نامې ته سوچو کا بدبخته عبد الله بنده د الله. نو چې هر کله انسان د الله بنده شي نو دا به د بل څه عبادت کوي. تاسو د هندوانو نمونه وګورئ، د سیکانو نمونه وګورئ، د انګریزانو نمونه وګورئ، د هیچا په نامې کې عبد الله د الله نامه پکې ني. هغه وخت کې کو نمونه وو عبد المنات، عبد العزا، عبد العزات، د دغه باطل خدایانو هغه بوتانو نمونه هغه به په بال بچ باندې کې خودل. لیکن د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک په ملت باندې وو او هغه کم طریقه چې د عبادت وا هغه کوله. عبد الله نامه وا نام بنده د الله. الغرض د نور محمدی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا د حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک تندی مبارک لراغ. او حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک دا د مکه مکرمه د عربو یو لوی عزتدار سړیو، سردارو، خلکو به عزت کولو. خو چې کله وته نور محمدی صلی الله علیه وسلم مبارک را منتقل شو او د مبارک تندیل راغې نو د عربو سونه چې لوی تجارو سردارانو د هغوی لونو حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک ته خطبه راولېګله، د نکاح پیغام ورته راولېګ چې عبد الله ته زموږ سره واده وکړه. یو يهودونه جنۍ و په حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک باندې د نور په برکت سره مینه شوی و. هغه نور د عبد الله رضی الله عنه مبارک په تندی مبارک کې پروتو نو چمک بیوال او زلیدوب نو د قریش او د دغه مکه مکرمه د عربو چې سونه جنہ کوي په عبد الله سے باندې مینه وي. نو دغه يهودنی جنہ ورته وی چې عبد الله رضی الله عنه زبستا د مکه بادشاہ کم، مونږ سرداران یو تاب سردار کما، مونږ مالدار یو تاب مالدار کم. خلق به عزت کوي نور به دین عزت سے واشي، لیکن ته زمونږ سره وادو کا، زما سره نکاح وکا. لیکن د رب العالمین جل جلاله خو خداوا چې حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک به دا بدا آمنہ بنت وهب رضی الله تعالی عنها مبارک سره نکاح کوي. نکاح را جوړ شو، واده را جوړ شو د حضرت آمنہ بی بی سره رضی الله عنها. هغه سره واده وشو. پس بالا باندې حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک د مکه مکرمه په لار باندې روان دي. نو عاشق خپل جانان پیجنې، معشوقه خو پیجنې. نو عبد الله صاحب د شان دی جنې ولید چې دا خو عبد الله په لار باندې روان دي. نو आवाज ورته کو چې اے عبد الله. چې کله حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک خپل مخ مبارک ورته راواړو نو ده حیران شو او د حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک خپل راغ او ورته وای چې عبد الله ستا په مخ کې یو نور په دې تندې کې د یو رڼا او یو نور پکې زلیدو او هغه نور پکې نن نخکاری. هغه نور د چاته منتقل شوه دی، د بل چاله ورغله دی. عبد الله وای د چا سره خو د واده نه دی کړي. حضرت عبد الله رضی الله عنه مبارک ورته وای وی آو ما پرون د حضرت آمنہ بنت وهب رضی الله تعالی عنها مبارک سره نکاح کړي. په دغه جنۍ باندې د ډېر خفګان نبی هوشی راغله را پریوت. پلار کوسو کې چکم خلق راټول شل په عبد الله په جنۍ باندې د سوکل په ما خو په هیڅ نه دی کړي. زما د کعبه پر رب باندې قسم کما وسره هیڅم کړي. کله چې دغه جنۍ راپورته شو ورته وای اے عبد الله رضی الله عنه په کزه پتا باندې ماینه ما یا د مکه مکرمه پیغله پتا باندې ماینه وي نو ستا پتندې کې یو نورو هغه نور پکې زلیدو او هغه نور نن ستا په دې تندې کې نخکاری. پاسی دا د مکه مکرمه په لارو کوسو کې پشان د لیوانو منډه وای او چغه وای
چې اے د مکه مکرمه خجنکو، اے د مکه مکرمه پیغلو غر کې شوي او تبا شوي، د رب العالمین چې کومه پیرزو وا هغه د آمنه بنت وهب رضی الله تعالی عنها مبارک باندې وکړه. دا خوش قسمتی ودا حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها مبارک لوراغ. نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه خو پخپل حسین او جمیل چې مثال نشته ده، بلکې دا چې د هغه نور مبارک چې د چا تندیل ورزي د هغه نور مبارک د وجنه هغه تندیم روخانه کیږي او زلیږي. دا د آقای دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه کمال او هغه شان ده چې رب العالمین ورله ورکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د حضرت آمنہ بنت وهب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک پر رحم کې ځای قرار اونیو. دغه نور مبارک ورځ شپې تیریږي او د محمد رسول الله مبارک دنیا ته راتلو کې ورځ شپې را لنډیږي، حتی چې د غمیاشت او د غشپه مبارک راغله چې آقای دو جهان مبارک دنیا ته تشریف راوړي. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی په دغه شپې باندې چې د ربیع الاول میاشت تا دا کوم میاشت چې شروع ده او د پیر مبارک شپه ده او 12 ربیع الاول ده. په دې تاریخ کې د علماو اختلاف ته، لیکن جمهور په 12 باندې رائے ده. بعض علما وایي چې نه 12 نه ده، لیکن جمهور علما وایي چې نه 12 ربیع الاول له او د پیر مبارک شپه او میاش د ربیع الاول میاشت وې 12 ربیع الاول له او په دغه شپې باندې شپه تیریږي او سبا راخیږي او په دغه وخت کې آقای دو جهان مبارک دنیا ته تشریف راوړي او هیڅوک ورسره نشته په دغه شپه باندې سیوا د عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه مبارک مور بیبي چې هغه ور سره په دغه شپې باندې او د مبارک وای حضرت عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه و ما تخپل مور بی دا وایل چې په دغه شپې باندې زه د آمنه رضی الله عنه مبارک سره وم و داغه پکور کې په دغه شپې باندې هر یو شی لکه د نور په شانته زلیدو. سچ د رسول الله مبارک په دغه کور کیو و هر شی په شان د نور زلیدو او چې بره مې به آسمان تستور تو قتل و داستوري داسې راټیټ شویو و ما وی کینه داستوري په ما باندې را غورځيږي. دون استوري راټیټ شویو د آقای دو جهان مبارک د میلاد په خوشاله کې د پیدائش په خوشاله کې. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مبارک وای و په دغه شپې باندې ناګهان زما کوټه تسلور زنانه را دن نشو. ذکر و شندان بندے ور بندے کڑکے وغیرہ بندے، انسان حیران شي چې دا زنانه څنګه د کوټې ته را دن نشو. وسلور زنانه زما کوټې ته را دن نشوي او داسې قد او قامت کی دي لکه د بنی عبد مناف قبیله والا. په دغه قد او قامت کې لوړې زنانه دي، حسین او جمیله او داسې حسین او جمیل زنانه دي چې د دین وړاندې ما داسې حسین جمیل زنانه نه ویل دي او دا د رب العالمین د طرف نه رالی، رب العالمین رالی گلی وی جنتی زنانه وی. و داریو زنانه ما توای چې آمنه خفکه گما غمجن نش زچ یما نو زه د حضرت آدم علیہ السلام مبارک بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا بی حوا رضی اللہ عنہا مبارک ورله رب العالمین را لګلی دي او دا خو زرګونو کال وړاندې مخکې تیر شوی دي. د دنیا نه زرګونو کال وړاندې مخکې پرده فرمایلی دا اوس څنګه راغ تا سیرت نه دی ویلې د محمد رسول الله مبارک سیرت نه دی کتلې اکابرینو پس روان چا پوی کړي نه واستازان د کامل ندي ته چې د کامل علماو نه سبق اوه نو به د مازغو کولاوش اوس د مازغه بندي زر کال وړاندې تیر شوی د محمد رسول الله مبارک پیدائش لای رب العالمین را لیږي او د دویمه بیبی را توای چې آمنه خفن شي غمجن کېګه ما زه چې منو زه د حضرت ابراهیم
خلیل الله علیه السلام مبارک بیبی سارا یما. او دا درېمه زنانه راته وای چې آمینه زه د فرعون ټبر آسیه یما. د فرعون ټبر ایمان راوړو، پټ ایمان راوړو، بیا ورته سزا ملاو شي وا لیکن مؤمن وا. او څلورمه زنانه راته وای چې آمینه رضی الله عنها مبارکه زه د حضرت عیسی علیه السلام مبارک مور بیبی مریم یم. ګوره دا څلور زنانه رب کائنات جل جلاله د محمد رسول الله مبارک د ولادت با سعادت د پاره را لیږي. او زما اوستا پکور کې چې ماشوم پیدا کیږي نو یا وسره تروري یا وسره خوري یا څوک د چنګ ون راغلی وي د خدمت لپاره ولاړ وي. او د محمد رسول الله مبارک خو صرف د غیو زنانه و ور سره د عثمان ابن ابي العاص رنه مبارک مور بیبي وا. او پلار مبارک خو د پیدایش نه مخکې وفات. نور څوک داسې د خدمتونه نو رب العالمین د خدمت لپاره جنتی زنانه را لیږي چې ورشه او زما محبوب پاک علیه السلام مبارک دنیا ته تشریف راوړي. د محمد رسول الله مبارک هغه ولادت با سعادت هغه هم به مثال ده. هغه پیدایش هم به مثال ده. به مثال پدې ده چې نو په دنیا کې چرته داسي شوي دي او نه بداسي وشي. ولیکن بهر حال دغه اړخت نو ورزم بیرنه موضوع پاتې کی. حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها مبارک وای په پکم وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پیدا کیږي وې زمانہ یو نور اوته رڼا شولا او ما په چکم دی دا کیسر او د شام هغه مانای ما ولیدې. رب العالمین ما ته هغه ښکارا کې او د اسمان استورو ته می چوکتل نو د اسمان استوري دونه راټیټ شویو وې ما دا ګمان کول چې کینه د اسمان د استوري په ما باندې را غورځيږي. ګوره د محمد رسول الله مبارک په پیدایش باندې د اسمان استوري هم خوشحالي کوي. هغه په هم خوشحاليږي چې محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړي. وې چې کله محمد رسول الله مبارک پیدا شو حضرت آمنه رضی الله عنها مبارک فرمای وې د لک ساغت د پاره زمانه غایب ش او یو आवाज کون کی आवाज مې واورید چې په دې کائناتو کې څه شی دی په سمندرونو او په دې ټولو مخلوقاتو باندې وګرځوي او د محمد رسول الله مبارک تعارف ور سره وکي چې دا سردار دو جهان مبارک ته چې دنیا ته تشریف راوړل. او امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خصائص کبرا شریف کتاب کې حقیقی لیکي وی چې په کوم شپه باندې محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړي وی په دغه شپه باندې د زنګلو زناور د مشرق والا د مغرب طرف ته روان شول او د مغرب والا د مشرق طرف ته روان شول او یو بل د سردار دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په پیدایش باندې خوشا حزیر یو بل تور کړ د خوشاله د وجنا چې مبارک شه او سردار دو جهان مبارک دنیا ته تشریف راوړي. د زنګل زناور دونه پويږي او هغه دونه خوشحالي کوي د پیغمبر علی السلام مبارک په پیدایش باندې چې محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړي. او د نن سبا زمانه حاسدین د اکابرینو پیروکار هغه پکې راپورته شي پیسوک چې میلاد مناوي د محمد رسول الله مبارک په پیدایش باندې راټوليږي او دغه پروګرام کوي وای دا بدعت ته. ان شاء الله په حدیث باندې به درته ثابتوم. حضرت عبدالمطلب صاحب دا د پیغمبر علی السلام مبارک نیکه مبارک ته دی وای ز په دغه شپه باندې حتیم کې وما کعبه مبارک سره چکم هغه ګول دایره ده د ته حتیم ویلې شي دا غین کعبه ده پدې کې چې د منځو کو داسې د لکه چې تا خاص د کعبه د نه منځو لیکن دا د قریشو سره په فندینګ کې کمیو د غزه خالی پرې خو اوسم چې حاجیان ورشي نو هغه په د غزه کې ځان ځای ځای پکې نه ملاويږي د خلکو په پوندو باندې بسجده لګي دون ځای پکې ني لیکن پس طریقه باندې پکې وردن نه کې رب العالمین پکې مونږ ته ولاره کولاو کړی ده چې ز تاسو ورشي نو بادشاہان کعبه ته نه وځي تاسو د بار ادم کعبه ده دې کې 2 رکعات منځ کوي او د رب نه دعا غواړي دا سیدل کا چې پغې نه کعبه کې تاسو منځ وک. عبدالمطلب سے فرمای
وې زه په دغه شپه باندې حتیم کې وما. اوس ګور عبدالمطلب سے په حتیم کې څه کوي؟ خو عبادت لا ورغلی دی. د ابراهیم علیه السلام مبارک په ملت باندې چې کوم د عبادت طور او طریقه وه هغه کوي. او د شپې چې یو انسان جمعات ته ورشي نو دی سله ورځي، خو یا به تهجد کوي، مونځ به کوي، الله به یادوي. او چې ته به غلط ګمان کې چې ګوره نو تا عقیده سیټ نه ده که نه، عقیده دې خرابه ده. وې زه په دغه وخت کې کعبې مبارکې سره ومه چې په کعبې مبارکې باندې زلزله راغله. ځمکه چې وخوځېږي حرکتو کې دې ته زلزله ویلی شي. وې په کعبې مبارکې باندې زلزله راغله. او چې کله ما د کعبې مبارکې دروازه کلاو کا او مې کتل کم چې هغه مشرکین او کفار او 360 هغه شیزان جوړ کړي هغه ته به خدایګان وي، بوتان، لات او منات او غزا وی هغه ټول ډنګ ډېرې پراتو، ټول لاندې را ډېرې شوي وو. وی چې ما وکتل وی ما وویل چې ضرور په دې کائناتو کې انقلاب راتلو والا دی. او خو هوښیار خلک او علماء چې کوم د سیرت والا دي هغه لیکي وی په دغه شپې باندې چې څومره بادشاهان په دنیا کې وو وی هغه ټول چې کوم د بادشاهۍ تختونه وو وی هغه ټول نسکور پراتو، الټه پراتو. وی دا بے مثل او بے مثال ولادت د پیغمبر علیہ السلام مبارک دی او کنه دی. او په کائناتو کې انقلاب راغی او کرانغه. وی یو आवाज کون کی आवाज وکړو چې د محمد رسول الله مبارک ولادت با سعادت د حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها مبارک نه اوشو. وی چې کله زراغلم او ما وکتل وی ور دروازه مبارکه بند ده. وی اور می اوډا بول او आवाज مې وکړو. وی چې کله راته دروازه کولا وشوا وی دغه کور نه د مشک خوشبوئی راځي، د مشک خوشبوئی تیر ناراضي. او ما ته زیره راکو چې حضرت محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړی دی. وی ما اراده وکړه چې زه د حجرې مبارکې ته ننوځم او د محمد رسول الله مبارک دیدار وکم. وی ګورم چې یو سړی توره په لاس باندې ولاړ دی او رامنې کې ما چې ودرېږه داسې پاسانه ننوتل دي چې بس ننوځي او دیدار کې. وی صبر وکړه، آسماني مخلوق راغلی دی، فرشتې راغلی دي چې فرشتې د محمد رسول الله مبارک دیدار وکړي. وی بیا ورشه او بیا ته دیدار وکړه. داسې لوی شان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لا رب کائنات جل جلاله ورکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دے تمام مخلوقات د پاره د تمام عالم د پاره رب کائنات رحمت را لے گلے. ذکا رب کریم جل جلاله فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محمد رسول الله مبارک د تمام مخلوقات د پاره د تمام عالم د پاره ما رحمت را لے گلے دے. او قرآن مجید چې دے نو دا د مؤمنانو د پاره رحمت دے. په قرآن کریم کې رب کریم سے فرمائی ورحمت للمؤمنین. قرآن مجید چې دے وای دا رحمت دے پاره د مؤمنانو او آقای دو جہان مبارک رحمت دے پاره د تمام کائنات او د تمام مخلوق ته پاره رب کائنات جل جلاله رحمت را لے گلے دے. نو هر کله چې په قرآن مجید باندې انسان لا پکاري چې په هغه باندې د خوشاله اظهار وکي. ځکه چې رب کریم جل جلاله ما او تا قرآن کریم کې ارشاد فرمای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اے زما محبوبہ علیک الصلاۃ والسلام مبارکہ د مؤمنانو ته او فرمایا د امت ته د او فرمایا چې زما پر رحمت او مهرباني باندې دوی لپاره دي چې د خوشاله اظهار وکي، خوشحالي پیوږي. نو دا رحمت د الله جل جلاله کتاب دی چې ما تعالی را کړی دی. هر کله چې قرآن مجید باندې خوشحالي کول پکار دی بیا هغه شخصیت چې هغه صاحب قرآن دی چې پاغه باندې قرآن مجید رب کائنات نازل کړي دی نه به باندې خوشحالي کول څنګه بدعت ته او پاغه باندې خوشحالي کول څنګه ناروا شو. هیڅ ناروا نه دی، جایز دی. بخاری شریف کې حدیث مبارک ته امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب بخاری شریف کې حدیث مبارک را نقل کړي. و هر کله چې ابو لهب دې چې کله مړ شو، مردار شو،
نو د ضرور حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه په خوب کې ولیدو، ابو لهب په خوب کې ولیدو. نو تاسو ته کوي چې څه حال دی؟ وای په عذاب کې گرفتار یم، رب العالمین را عذاب را کوي، سور کافر او جهنمیو لعنت الله تعالی علیه. خو دوم ردا چې ماته د ثوابې د آزادولو په وجه باندې اوبرا کولې شي او رب العالمین ماته په دغه عذاب کې سپکواله راولي. د کافر د پاره په عذاب کې سپکواله ناراضي، دا د قران مجید فیصله ده. کافر په عذاب کې ګيري په د باندې سپکواله ناراضي، لیکن ابو لهب ته چې په عذاب کې سپکواله راضي او د هر پیر مبارک ورځ باندې هغه ته او باور کولې شنو د هغه وجه دادا چې دا سویبه د وینځوا او چې کله محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړ او پیدا شو نو د ورغله او ته وویل چې مبارک شه اور اره دی وشو، یتیم دی مبارک شه اور اره دی وشو. نو هغه خوشاله شو چې مونږ له الله اور اره راکو. نو د خپل مسواکه ګوته هغه ته داسې کويزا ما آزاد کی د رسول الله مبارک د خوشاله د برکته وېزا ما آزاد کی هغه آزاد شوا. وې د دغه په برکت باندې رب العالمین ماته د هر د پیر مبارک په ورځ باندې د دې ګوت نه ماته او بملاویږي او ماته په غضب کې سپکواله راځي. او ابو لهب هغه کافر دی چې رب العالمین جل جلاله په قرآن مجید کې بد ویلي دي، رب العالمین ور تخیری کړی دي. تبت یدا ابي لهب وتب، سورہ تبت کې عما يتسالون سپاره د دیرشمه پاغه کې رب کائنات و تخیری کوي او دا آیت کریمه په هغه وخت کې نازل شو. محمد رسول الله مبارک خو بخلق تداوت کول قریش ځان تراغون کړ ویراشه چراغ وکزه تاسو تدا وایم چې ګوره تاسو باندې ګوره دغه سوته دشمن در باندې حمله کوونکې دي او هغه در باندې دغه سیټ نه حمله راوړي نو زما دا خبره منئ. وی ولې نه دا خو منو، ستا خبره به ولې نه منو؟ وی حج دا منئ نو زما دا خبرم او منئ کنه چې زه تاسو ته وایم چې رب العالمین را لګلم برحق پیغمبر یم، په ما باندې ایمان راوړی او د دې بوتانو عبادت پرې دی دوته سجده مکوئ، رب العالمین ته سجده ولګوئ، دا خبرم او منئ. ابو لهب لعنت الله په غپ کې ناز ته را پاسید او د خپل لاسونه ورته داسې کړ او د خلینه بد الفاظ را او استلخیریو کې چې تا د خدای داسې کی تا مونږ د دې د پاره راغون کړیو چې دا خبره راته کې یاره رب العالمین ډیر غیرتی بادشاہ دی، محمد رسول الله مبارک ورته دون ګران دی. ابو لهب یو ځل د خلینه خیر اوخ کیدا او رب العالمین په د اسمان نه خیره لرا لګي. تبت یدا ابي لهب وتب، تباد شي لاسونه د ابو لهب او برباد دي شي دغه مردار انسان، دغه پلیت انسان د لاسونه د خدای تعالی تباہ او برباد کی چې زما محبوب ته په دې لاسونو باندې داسي کړي. یو کرته ابو لهب داسي کړي دي تر قیامت پورې چې څومره مؤمنان مسلمانان د قران مجید تلاوت کوي هغه ټول په ابو لهب باندې خیره وای او لعنت په وای. دون محمد رسول الله مبارک رب کائنات جل جلاله تگران دی. خا زما محبوب ته خیره کې زما په محبوب د خوشاله په پیدایش باندې توز د غم خفغان ظاهره خفغان په ظاهره چې مون خفایو ته ولی تا مونږه ولی د دې د پار راغون کړیو او اهل کتاب چې ایمان نه راوړو په محمد رسول الله مبارک ټول ورته پتا و. رب کریم جل جلاله قرآن کریم کې څه فرمایي؟ ان الذين اوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وی هغه کسان چې هغه ته ما د کتاب علم ورکړی دی، دغه يهوديان عیسایان دیته مې چې د کتاب علم ورکړی دی، وی زما محبوب علی السلام مبارک داسې پیژني یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، لکه څنګه چې خپل ځامن پیژني. تا نه خپل بچي په زورو کسانو کې غلط والله کدن غلطيږي، خپل بچي د قدم نم پیژني، خپل بچي د ټوخي نم پیژني چې ټوخي وکي، خپل بچي د خبرو نم پیژني. رب کریم فرمایي محمد رسول الله مبارک داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني، خپل ځامن پیژني.
دغه علم ول رب کائنات ور کړو چې کله محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړي په کوم شپې نو دغه فلان کې استوره پیدا چې د خپل ځینه حرکتو کې او فلان کې زی تلاړ شي په دغه شپې باندې محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړي علما په کتاب کې به غور او سوچ کولو هغه شپه هم ټارګټ کړی و چې دا به د پیر مبارک شپه وي هغه میاشت هم ټارګټ کړی و چې دا به د ربیع الاول مبارک میاشت وي او هغه خار هم ټارګټ کړو چې دا به د مکه مکرمه خاري خو چې هر کله وخرا لنډیدو او هغه ستوري د زین حرکت کو او د خپل زینه لاړو بل زیتا او ماغه د پیر مبارک شپه وا د میاشت د ربیع الاول وا نو دغه يهوديانو چې جوړ کې او خلک راغون ک چې پنن شپې باندې نبی آخر زمان محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړي وی هر څو کورون تا وراغله دا خبره وکي چې سبا شنو خبره رښتیا شو چې آو محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړی دی هر هغه يهودي ته دا خبره وکړه چې آو بچي خو پیدا شوه دی په مکه مکرمه کې خو معلومات کول غواړي چې چا کر پیدا دی چې چا کر دغه بے مثال بشر راغله دی چې کله معلومات وکړو د ابو مطلب سے پکور کې هغه بچي مبارک پیدا شوه دی هغه يهوديان ټول راغل چې سټه می محمد رسول الله مبارک وکړه تسلی خو یې چې او امداده ویره د مبارک دا شاه مبارک مونږ ګور چې کله شاه مبارک د پیغمبر علی السلام مبارک وکړه نو پاغه باندې مهر د ختم نبوت لګیدل نو هغه يهودي باندې د خفغان د وجه نبی هوش راغل را پریوتو چې سټم په هوش کې رالو وې اې د قریش سردارانو د مکه سردارانو وې قسم په الله چې دا همغه اخیری نبی دی چې کوم علوم ممترب کائنات د په باره کې راکړیو او د نبوت هغه आवाज هغه پرچار وی هغه به مغرب او مشرق پورې ټول دنیا کې به خور شي او هر څوک په د باندې ایمان راوړي الحمدلله مونږ او تاسو چې نن سبا دا ایمان ملاو دی دا د محمد رسول الله مبارک هغه برکت دی لیکن يهود چې ایمان نه راوړو نو د هغه وجه سوا هر سی ولیدل نشانات ولیدل چې هم دغه نشانی دي لیکن بیم ایمان نه راوړي نو هغه وجه دا و چې حسدن من عند انفسهم حسد راغستی حسد پکې ولید هغه نه پیغمبري رااله او قریش ته ورکړې شو نو په دغه واجبانه هغه ایمان نه راوړو نن سبا خو پوي دي چې په میلاد شریف کې څه کیږي میلاد شریف مجلس را جوړ شي خلک راغون شي د هغه شروع هغه د قران کریم د تلاوت نوشي به په هغه کې د محمد رسول الله مبارک صفات بیان شي کداغه د نات په انداز کې وي کاغه د وغس په باری کې وي د محمد رسول الله مبارک هغه سیرت او صورت پکې بیان شي په میلاد شریف کې نور سوي څوک پکې صدقو کی خیرات پکې وکي او څوک په دغه ورځ باندې روزونی سي د خوشاله اظهار کوي دا هر څومره د خوشاله اظهار چي دي دا د الله جل جلاله دغه احسان شکریا ادا کول دي چې په مونږ او تاسو باندې کړه دي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا رب کائنات جل جلاله په مؤمنانو باندې لوی احسان دا فرمایله دي چې په دې کې عظیم الشان پیغمبر ورلېګل او د هغه شکریا ادا کول پکار دي او د رب العالمین د احسان شکریا ادا کول هغه په عبادت سره کی نو مونږ او تاسو له پکار دي چې خاص کر په 12 ربیع الاول باندې یعنی سبانا ابل سبا د اتوار په ورځ باندې په کورونو کې زنانا او سړی کده چاوس کېږي نو هغه د روزونی سي افضل او بهترین عبادت ته کده چا دغه وس نه کېږي دغه ورځ د قران مجید په تلاوت کې تیر کی دغه ورځ د په محمد رسول الله مبارک په درود شریف کې تیر کی ذکر او اذکار دیو کی او کده چا ډیر وسوي هغه په دغه ورځ باندې حلالو کی قربانی دیو کی د آقا دو جهان مبارک د پیدایش په خوشاله کی او په دې کې سم ممانعت نشته ده کم خلق چې وای نه جی د غیر الله په نامه باندې ذبح کول دا حرام ده دا جاهلان دي دا جاهل دی پویږي نه په دې خبره باندې وما اوهل لغیر الله به ودا په دې آیت کې شاملېږي نو په خبره باندې ځان پوهه یو هغه دی چې انسان ذبح کوي ساروي علالي چرګا علالي
او نیت دا ده چې محمد رسول الله مبارک دنیا ته په دې ورځ باندې تشریف راوړی دی نو د هغه په خوشاله کې زدا ساروي علالومه نیت دغه ده بسم الله الله اکبر په اویل دغه خو پاکه ده او حلال ده هر څوک خوړی شي او ثواب ده پکې په خوړلو کې بل هغه ذبح ده چې په هغه ته سټیم چاړه راکاږي او د بسم الله الله اکبر په ځای باندې د یو نبی یا د یو ولی نامه والی بسم رسول الله بسم ولی الله فلانه بابا دغه حلاله مردار ده که تورات زبور انجیل قرآن مجید په مولولې د تمام پیغمبرانو نمونه په والي دغه ذبح دا مردار ده پلیته ده دغه نه حلاليږي چې دا د په بسم الله الله اکبر باندې حلاله کا او يرجي دا د فلانی بابا په روغ باندې بخم حلاله په دې نیت باندې مې وکړ چې محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړی دی حلاله ده په دې کې څه قباحت ده څه حرامواله پکې پروت دی رب کریم مؤمنانو ته ارشاد فرمای ول نخری هغه شی چې پاغه باندې د رب العالمین نامه اغسته شوی اخرى کنا رب کریم د ته فرمای وی خراوته نه جزې نخرم ولی وېدا په مولود کې حلال شوی دی و بدبخت ابو لهب سور کافر دی بیشک دوزخی او جهنمی دی سیصلا نارا ذات لهب او ماغه د دوزخ اور ته رب العالمین ور داخل کو د لمبو والا اور ته هغه ته په عذاب کې سپکواله راځي ولی د محمد رسول الله مبارک په پیدایش کې خپل وینځه آزاد کا ویزه تما آزاد کې د بخاری شریف حدیث مبارک ته د خپل غوته وتداس کو ویزه آزاد ہے پما باندې اوراره زیره کو ویزه ته آزاد ہے نو هر کله چې ابو لهب ته په عذاب کې سپکواله راځي نو مونږ سنیان دا وایو اهل سنت والجماعت والا کم چې په بریلینو باندې یادېږي زمونږ دا دعوت او دا وایو چې هر کله ابو لهب ته په عذاب کې سپکواله راځي د محمد رسول الله مبارک په غزيري په خوشاله کې وینځه آزادای نو الله رب العزت و مونږ ته دغه په وخت کې جنت را کوي چې د محمد رسول الله مبارک دغه ورځ چې کوم ورځ باندې محمد رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړی دی او په هغه ورځ باندې یو امتی د پیغمبر علی السلام مبارک چې هغه د خوشاله اظهار وکي روزونی سي ذبحو کی او یا دغه شانت صدقیو کی خلق له شی ور کی په دغه ورځ باندې درود شریف ډیر وایي په دغه ورځ باندې د قران مجید تلاوت ډیر وایي نو الحمدلله زمونږ دا دعوت او دا وایو چې رب العالمین به مونږه دغه خوشاله په اظهار باندې جنت ته داخلي ولی ابو لهب ته په عذاب کې سپکواله راځي یار دونه خو پويګه کنه دون استا عقل کار نه کوي دا دماغ در لبن کړي ځکه خبره کوي او داغه خبره اور نو کتاب پوستا مخه ته پروت ته کنه دا خبرم لغون ته د خپل مولوی صاحب توګه چې مولوی صاحب ابو لهب ته په دې غذاب کې ول سپکواله راځي نو بده توي چې دا خو د محمد رسول الله مبارک په خوشاله نو ته کوم د محمد رسول الله مبارک په میلاد باندې خوشالي وکا او د محمد رسول الله مبارک میلاد ممناو کو پدې کې څه قباحت ته هغه کوم بدواله پکې پروت ته چې تاسو وایي چې رجی میلاد شریف دا بدعت ته صحابهونه دا کړي پیغمبر نه دا کړي پیغمبر خوشحالي کړي دا کنه یار پیغمبر په خپل ورځ باندې خوشحالي کړي دا د هر پیر په ورځ باندې رسول الله مبارک روزنی ولا صحابه کرام تاسو کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکا د هر پیر په ورځ باندې تاسو روزه ولې نسئ وې په دې ورځ باندې رب العالمین ز دنیا ته را لګلې او په دې ورځ باندې ما باندې د قران مجید نزول شروع شوه دی وې زکه دغه خوشاله کې زرو جنسم نو د چانه خزان خبره وا او دغه شانته د صحیحین او حدیث ته حضرت موسی علیہ السلام مبارک د هغه قومیان هغه بودا موسی علیہ السلام مبارک هغه چې کله رب العالمین نجات ورکو د فرعون نه هغه بروجنی و د عاشورې روزه د لسم محمد رسول الله مبارک به د هجرت نه وړاندې نیوا په مکه مکرمه کې ولی وای په دې ورځ باندې موسی علیہ السلام له رب العالمین د فرعون نه نجات ورکړی دی دغه خوشاله کې به روزنی و او په دې ورځ باندې د نوح علی السلام مبارک کشتی رب العالمین د طوفان نه بچ کړی دا داغه په خوشاله کې به روزنی وا کله چې هجرت کو مدینه منوره ته راغې
یهودو روزه نیسي. صحابه کرام وتعرض کوي دی الله رسوله دا خو يهودم روزه نیسي نو دای سره زمون مشابهت راځي. تاسو هم د لسم روزه نیسي او يهودیم نیسي. يهودونه تاسو کو وای تاسو د روزه ولی نیسي. محمد رسول الله مبارک ته وای ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې پلسم عاشورې باندې موسی علیہ السلام له رب العالمین د فرعون نه نجات ورکړیو. وای داغه په خوشاله کې روزه نیسو. نو مخکی قومونه د خپل پیغمبر په خوشاله باندې روزه نیسي او د خوشاله اظهار کوي او بیا هغه پیغمبر چې د تمامو پیغمبرانو ته صفات او کمالات خپل ځان کې رايوځي کړی دي هغه باندې خوشحالي کول بیا بدعت شه. محمد رسول الله مبارک صحابه کرام ته فرمایل وی په مونږ باندې خود موسی علی السلام زیات حق دی ولی زمونږ رور دی دی خو په ما ایمان نه راوړي او زمونږ خو موسی علی السلام رور دی وی په مونږ باندې زیات حق دی. صحابه کرام ته حکم کوي تاسو هم د عاشورې روزه ونیسئ د خوشاله اظهار وکئ او روان کال لکه زپات شم نو زبو سره بیا د نهم روزه مونیس. نو په صحیح احادیثو د بخاری شریف او د مسلم شریف په احادیثو باندې رسول الله مبارک د خوشاله اظهار کړي دي. هغه له ورځ ټاګل نو ورځ ول شریعت ټاګلی د کنه یار ورځ محمد رسول الله مبارک ټاګلی نه ده هغه ټاګلی د مونږ نه ده ټاګلی ولی وای په دې ورځ ز پیدا شوه او بل دا چې وای په دغه ورځ باندې پلسم عاشوري موسی علی السلام له الله رب العزت نجات ورکړي نو هغه ورځ هغه میاشت دا شریعت ټاګلی دی مونږ نه دی ټاګلی. خلق مونږ ته وای په نور ورځو کې ولې نه کوي په نور میاشتو کې ولې نه کوي. نو په نور میاشتو کې هم علماء کرام د رسول الله مبارک صفات بیانای لیکن دا میاشت دا خاص تا د دې میاشت مبارک تعلق د پیغمبر علی السلام مبارک د پیدایش سره ده. نو ځکه مونږ په دې ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په پیدایش باندې د خوشاله اظهار کو. رب العالمین جل جلاله دې اول مال او بیت صلا په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی او کوم ځای کې چې میلاد شریف وي هغه ته حاضرې کوي په دینیت باندې چې الله دغه ابو لهب ته تاسو پاغه عذاب کې سپکواله راولي چې سور کافر ده د محمد رسول الله مبارک ګستاخ او بے ادب ده لیکن دونه کړي چې پاغه سات باندې خوشاله اظهار کړو هغه ته په عذاب کې سپکواله راځي. الله په دغه نیت باندې راغلیو الله مونږ تم شوی ګناهونه معاف کې او په خپل فضل باندې مونږ هم جنت ته داخل کې. نو ان شاء الله امید لرو چې رب العالمین مونږ ټول په دغه خوشاله اظهار باندې جنت ته داخلي. او بیګالا دلته د منظور دی جمعات کې انیر نبره حکیم او حکیمی ماما جمعات کې بیګاله مولود شریف تا نو چا سره چې ټیم وینو ورشي ډیر باغز د برکت محفل وی د رب العالمین د غسیرت نه انسان زار خبر کی پاکسونه وخت کې وفات شوه او کوم وخت کې هجرت کړي او سو بی بیان وی سو نه لونه وی سو زامنی د دینه خدان خبر کې کنه هر چاته د دنیا دا بادشاہانو پته وی لیکن که د خپل نبی د سیرت معلومات ته دیو کو وای جی مونږه خو علم نه دی کړي. رب العالمین دې په دې خبرو اول مالا او بیتا صلا د عمل کولو توفیق را نصیب کی. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.